د عادل خدای په واکمن نامه. زموږ د ژوندۍ خپرونې درنو ګډونوالو، بیا د اباسینو مارګلې نه تر امو پورې د بشپړې زخمي نیول شوې او سپېڅلې پښتونخوا، افغانستان، آریانا او ایجا او ګندهارا ټولو درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو ان غولېدلو سکمبس سکمپانو سکمپات جوړونکو پښتنو افغانانو وروڼو خویندو زما د زړه له کومې درنښت او سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ ده او نن د جمعې ورځ ټول پښتانه افغانان د جمعې لمانځه ته جوماتونو ته، لویو جوماتونو ته، حتی مکې او مدینې ته او د دنیا په ګوټ ګوټ کې د جمعې مانځه ته ځي او د جمعې په مانځه کې د خپل خدای سره راز و نیاز کوي. او تاسې وګورئ چې کله د جمعې مونځ ختم شي نو اکثره پښتانه په کلیو بانډو کې، په ښارونو کې نه، په کلیو بانډو کې ډېرې اوږدې اوږدې په پښتو ژبه دعاګانې کوي. نن هم زه غواړم چې د خپل خدای سره راز نیاز وکړم، د خپل زړه حال خپل خدای ته تش کړم او د خدای سره خبرې وکړم او خپل خدای ته خپلې بغارې وکړم، ځکه موږ ته ویل شوي تاسې خدای ته بغارې وکړئ. زه اوس نن راغلی یم ژوندۍ خپرونه کې، خلکو تاسو شاهدان یې چې زه نن د خپل خدای سره خبرې کوم، راز نیاز ورته کوم او د خپل زړه حال ورته تشوم، حقیقتونه ورته بیانوم، دغه خپل کړېدلی حالت، ځورېدلی حالت، د خپل ملت مظلومیت ورته بیانوم. تاسې غوږ شئ. خدای جانه، الا جانه، خدای جانه، الا جانه، خدای گله، الا گله، قربان دشم خیرات دشم، قربان دشم خیرات دشم، تبه تر کله غیب پټ او ورک وي، تبه تر کله غیب پټ او ورک وي. تبه کله خپل دین او ځان له ملا، طالب، اخواني، پیر، مجددي و ګیلاني او له پنټاګونو، CIA و ISI د پنجاب مرتد فاشست پوځ و عربو څخه ګټي. خدای جانه او الله جانه، تا خو ویلي چې د دین ساتونکی، تا خو ویلي چې د واکمنانو په سر واکمن یې، اوس خو ستا دین درته ملا، طالب، اخواني، پیر، مجددي و ګیلاني، پنټاګونو د پنجاب مرتدو فاشست پوځ او ISI و عربو درته منسوخ کړی او ستا د دین نه یې سکمپات جوړ کړي. هر جپبتوب وکړي په تا پورې تړي. ای خدای جانه، ای الله جانه، ای خدای ګله، ای الله ګله، دغه طالب، ملا، اخوانی، پیرو، مجددی و ګیلانی، پنټاګونو، CIA و ISI او د پنجاب مرتدو فاشست پوځ چې هر جپبتوب وکړي، هر جنایت وکړي، فرعونیت وکړي، فاشزم وکړي، په تا پورې تړي. په ماشوم نجلۍ ټول عمر د زور زنا کوي، د واده په نامه په ماشوم نجلۍ ټول عمر په زور زنا کوي او په تا پورې تړي. او ستا په نامه باندې، ستا په نامه باندې بیا د خلک هم غولوي، خلک یې هم ورسره واګني او هغه ماشومه
نجلۍ ټول عمر د 70 کلنو 80 کلنو 80 کلن زنا ته تړلې وي، غږ یې څوک نه اوري. هر سړي ته چې مظلومیت غږ پورته کړي ورته وایي چې د خدای د خوا نه په تا پورې تړي. ای الله جانه، ای خدای جانه، ای الله ګله، ای خدای ګله. همدغه طالب و ملا و اخوانی و پیر و مجددی و گیلانی د پنټاګون په امر، د پنجاب د مرتد و فاشست په امر زموږ په ماشومانو باندې ځانمرګي بریدونه کوي، خلک هم وژني، دوی هم وژني او په تا پورې کوي. ای الله ګله، ای خدای ګله، ای خدای جانه، ای الله جانه، تا ته زارۍ کوو، قربان دې شم، خیرات دې شم، تا ته زه غږېږم. زموږ په ماشومانو باندې د انتحاري و ځانمرګي نه مخکې لواطتونه کوي او په تا پورې تړي. الله اکبر ورسه وایي، ستا نوم اخلي. همدغه پیر و مجددي و اخوانی و ملا و طالب د پنټاګون او د پنجاب د مرتد و فاشست پوځ په نوې لویه پلیته لوبه کې ښوونځي سوځي، خلک وژني، ماشومان د موچي په تار حلالوي، په ښوونځیو و بازارونو، ستا په کور کې، په جومات کې، ستا ته په سجده انسانانو باندې ځانمرګي بریدونه کوي، په تا پورې یې تړي. الله اکبر وایي، دې ته جهاد وایي. همدغه طالب و اخوانی و پیر و مجددي و گیلانی د پنټاګون او د پنجاب د مرتد فاشست پوځ په نوې لویه پلیته لوبه کې پیسې ترلاسه کړي، وسلې ترلاسه کړي، دوی واکمن کړي او په تا پورې تړي. دوی ته وایي الهي نصرت دی. ستا ملایکو پورې تړي، وایي د بدر ملایکې دا کار یې ورسره وکړ. ای خدای جانه، ای الله جانه، ای خدای ګله، ای الله ګله، قربان دې شم، خیرات دې شم. دغه طالب و ملا و اخوانی د پنټاګون په نوې لویه پلیته لوبه کې چې څه یې زړه غواړي هغه روا ګڼي، چې څه یې زړه غواړي هغه ناروا ګڼي. یوه ورځ د بن لادن او د القاعدې امریکایي و د ناټو د هیوادونو ملکي و پوځي و ډیپلوماتیک خلکو وژنو ته جهاد وایي، ملاتړ یې کوي. بله ورځ همدغه طالب و ملا او اخوانی و پیر و گیلانی بیا دې ته فساد وایي، مخالفت یې کوي او دواړه حالته په تا پورې تړي. خلک یې ورسره مني. ای خدای ګله، ای الله ګله، ای خدای جانه، ای الله جانه، قربان دې شم، خیرات دې شم. ته به تر کله دې وژونکو، داړونکو، قاتلانو، وحشیانو، فرعونانو، خردجالانو ته همداسې ګوري، پټه خوله یې هېڅ هم نه ورته وایي، نه هم څه کوي او نه هم خپل دین او ځان ترې ساتي. ای خدای جانه، ای الله جانه، ای خدای ګله، ای الله ګله، قربان دې شم، خیرات دې شم. ته خبر یې او که نه؟ ته یې وینې او که نه؟ چې هر طالب و ملا و اخوانی و مجددي و گیلانی چې کله بېوسه وږی وي د نس ډکولو وس موندلو لپاره ستا په نامه، د خدای قرآن په نامه په قیل و قال شي، د پښتنو په ناخبرۍ او ډار کې واکمن د هر حال شي، چښتن د ګنې ثواب ویشونکی د دوغس و جنت و حورو هر مهال شي. د پښتنو د سکم مسکولو او لوټلو لپاره دین و قرآن څخه ستا د نامه څخه جوړونکی د هر دام و هر جال شي. د واکمن کېدو لپاره همده طالب و ملا و اخوانی و مجددی و گیلانی بیا بنده د هر بت و هر دجال شي.
چې نس یې ډک او واکمن شو، لکه اوس چې طالبان دي، ملایان دي، اخوانیان دي، چې نس یې ډک او واکمن شول، بیا دوی خپله خدای الله او خردجال شي. بیا دوی خپله خدای و الله و خردجال شي. ای خدای جانه، ای الله جانه، ای خدای گله، ای الله گله قربان دیشم، خیرات دیشم. ته بله د ملا و طالب و اخوانی مجددی و گیلانی پنتاګون و آیسای د پنجاب مرتد فاشست پوځ څخه چې ستا له نامه نه ناوړه استفاده کوي، ستا دین یې منسوخ کړی، ستا دین نه اسکمپات جوړ کړي، ته به کله ځان او خپل دین ګټې؟ ته به کله زموږ د نسل وژنې غږ اورې؟ ته به کله زموږ نسل وژنه وینې؟ ته به کله زموږ د دغه دوه ټوټې هېواد حالت وینې؟ ته به کله دا اسکمپات وینې؟ ته به کله راځې او زموږ نسل وژنه به دروي؟ ای خدای جانه، ای الله جانه، ای خدای ګله، ای الله ګله، ته به کله راځې قربان دې شم، خیرات دې شم؟ ته به کله راځې زموږ نسل وژنه به دروي؟ ته به کله راځې زموږ د نسل وژنې مجرمانو ته سزا ورکوي؟ ته به کله راځې زموږ دوه ټوټې هېواد یو ځای کوي؟ او ته به کله دا اسکمپاس شنډوي؟ تا خو ویلي چې ته د واکمنانو واکمن یې، تا خو ویلي چې د خپل دین ساتونکی یې. د 1200 کاله ستا په دین دا کیسې روانې دي، ستا په نامه داسې روانې دي. ته به تر کله پټ وي؟ ته به تر کله غیب وي؟ ته به تر کله ورک وي؟ ته خپل دین ګټلی شې؟ ګټې که نه ګټې؟ ته به کله راځې؟ ته شته یې؟ ته زموږ غږ اورې؟ ای خدای ګله، ای الله ګله، ای خدای جانه، ای الله جانه، ته به کله دې باطلو خدایانو خردجالانو ته سزا ورکوي؟ ته به یې کله محاکمه کوي؟ ای خدای جانه، ای الله جانه، ای خدای ګله، ای الله ګله، ته به کله ځواب راکوي؟ ته شته یې که نه یې؟ ستا په دین چې ملنډې وهل کېږي، ستا په نامه چې ملنډې وهل کېږي، د ځان د ګټلو لپاره لاس په کار کېږي که نه؟ تا کې غیرت شته که نه؟ آیا په دې جواب ستا زور رسیږي او که نه؟ ای خدای ګله، ای الله ګله، ای خدای جانه، ای الله جانه. دا زما د جمعې د ورځې د خدای سره راز و نیاز و. زړه مې تش کړ او ما د خدای سره خبرې کړې. څوک چې دلته د خدای په مرتبه ما ته ځواب راکوي یا د خدای له شان و حیثیته ځواب راکوي، ګواښ دی درته، خبردار چې ځان نه خدای مه جوړوئ. دا خبرې زما خدای ته وي. ځان مه خدای جوړوئ، ما د خدای ځواب راکوئ، ځکه نه تاسو د خدای استازي یئ، نه بچیان یې، نه میړونه، نه ښځې علیاذ بالله توبه توبه، او نه هم خپلوان، نه پلار یې. ما ځان نه د خدای پلار جوړوئ، مه یې نیکه و بادار جوړوئ، مه یې ښځه و میړه و سردار جوړوئ، او مه یې هم خپلوان و عزیز و علمبردار جوړوئ. ما د خدای سره خبرې کړي، دا زما حق دی، خدای ته مې زارۍ کړي، خدای ته مې بغارې کړي. پرېږدئ چې خدای ځواب راکړي. دا زه د خدای سره سپینوم، دا زما حق دی. ځورېدلی یم، کړېدلی یم. افغانانو تاسو ته مې پیغام دا دی
چې راځئ موږ او تاسو د خپل قام د نسل وژنې د مخنیوي دپاره د دغه هېواد د دوه ټوټې او ملت د دوه ټوټې یو ځای کولو لپاره د سکمپاس شنډولو